یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لاره او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی تر څو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولی دی او یو دیوال د هغو تر شا مونږ هغوی پوښلي دي هغوی اوس هیڅ نه ویني د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که یې نه کړي دوی به یې ونه مني ته خو هماغه څوک خبردار کولی شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه مونږ په باوري توګه یوه ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم اثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي کله چې مونږ هغو ته 2 پیغمبران ولیږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا مونږ دریم د مرستې لپاره ولیږل او هغوی ټول وویل مونږ تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو د کلي خلکو وویل تاسې بل څه نه یې مګر زمونږ په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي تاسې محض دروغ وایي